اتنور بالاخره ومنله چې داخلي جګړه د مسعود او رباني غټه غلطي وه. بلخوا وایي غني نه غوښتل چې زه د جګړې اتل شم. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اتنور وایي ولسمشر محمد اشرف غني نه غوښتل چې زه د جګړې د پراخېدو مخه ونیسم او د جنګ په میدان کې اتلولي وګټم. اتنور په یو راډیوي مرکه کې د خپل ګوند رهبر او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني او د جمعیت ګوند مشهور قومندان احمد شاه مسعود ځینې کړنې نقد کړي. هغه د تنظیمي جګړو له یادولو سره وویل چې اوس فکر کوي د هغوی په فیصله په تنظیمي جګړو کې د دوی ښکېلېدل او له پښتنو ازبکو هزارو سره جګړې د دوی په تاوان وي. نوموړي د دې جګړو له امله له دوی څخه د ازبکستان او ایران خوابدي ته اشاره وکړه چې په وینا یې د دوی ګوند ته یې تاوان کړی و. اتنور د خپلو تیروتنو د شمیرلو په ترڅ کې د طالبانو له لومړي ځل پرځېدو وروسته ډایاک پروګرام ته د خپلو وسلو سپارل، د یو شمېر وزیرانو په ګمارنه کې ونډه، له ځینو فاسدو رئیسانو ملاتړ او په 2019 کال ټاکنو کې له حنیف اتمر سره د پاشل شوي ټاکنیز ټیم جوړول خپلې تیروتنې یادې کړې. هغه چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا په نوم د طالبانو د یو سیاسي جریان له مهمو غړو دی. په دغه جریان کې د ملي مقاومت جبهې د مشر محمد سود کمرنګه حضور، د طالبانو د رژیم کړنې او په ځانګړي ډول له خپل مخالفانو سره ناوړه چلن، له ده سره د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح ناندري او ځینې نور مسایل امنیت او توندې نیوکې ورباندې وکړي. نوموړي طالبانو ته د جګړې واخونه وکړل او د امریکا د مخکني استازي زلمي خلیزات خبرې غیر مسؤلانه وبللې چې د طالبانو سیاسي مخالفان یې په دې اړه په لاپو تورن کړي وو او ویلي وو له بې ځایه چغو پرته د افغانستان ته ستانه او همالته د ژوند له فرصته ګټه واخلي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.